السلام علیکم ګرانو دوستانو. افغان اتلان د سریلانکا پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره د سریلانکا کینډي ښار ته ورسېدل. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ چې په پالیکلي کرکټ لوبغالي کې دغه درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه لوبغالی د بیټینګ دپاره جوړ دی. تر ټولو زیاتې منډې 363 منډې سوي دي او تر ټولو کمې منډې 70 منډې سوي دي. په پالکلي کرکټ لوبغالي کې لوړ هدف د 300 منډو څخه دفاع سوې ده او تر ټولو کښته هدف د 206 منډو څخه دفاع سوې ده. په دې لوبغالي کې ټولې 33 لوبې ترسره سوي دي چې د لومړي بیټینګ والا 14 ګټلې دي او د دویم بیټینګ والا 19 لوبې ګټلې دي. په پالکلي کرکټ لوبغالي کې سریلانکا هم داسې نه ده ځلېدلې که څه هم د دوی خپل ګراوند دی، کورنی ګراوند دی، تر اوسه پورې داسې خاص کارکردګي نه ده په دې لوبغالي کې کړې. دوی ټولې په دې لوبغالي کې 29 لوبې ترسره کړي دي چې یوازې 14 یې ګټلې دي. دا چې د افغان لوبډلې سره به څنګه لوبه ترسره کړي، تر اوسه پورې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ 4 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره سوي دي چې ټولې 4 سره لوبې په غټو ایونټونو کې ترسره سوي دي. 2 لوبې په نړیوال جامونو کې ترسره سوي دي او 2 لوبې بیا په اسیا جامونو کې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړۍ 500 ورځې لوبه په 2014 کال اسیا جام کې ترسره سول چې هغه لوبه په 129 منډو سریلانکا وګټل. په دویمه لوبه کې بیا په 2015 کال نړیوال جام کې سره مخامخ سوه چې افغان لوبډلې دوی ډېر راګیر کړي وه. د لوبې د ګټلو چانس ډېر و خو د دوی لپاره پریرا ډېره ښه لوبه ترسره کړل چې هغه لوبه یې وګټل. او په 2018 کال کې بیا افغان لوبډلې په اسیا جام کې دوی ته په 1 منډو ماتې ورکړه. او څلورمه لوبه بیا په 2019 نړیوال جام کې ترسره سول چې هغه هم سریلانکا وګټل. ټولې 4 500 ورځې لوبې ترسره سوي دي، یوه افغانستان ګټلې ده، 3 دوی ګټلې دي. پالیکلي لوبغالی د بیټینګ دپاره هم ډېر ښه دی، تر 300 سکور کې کیږي. او په بالینګ کې بیا د سپینرانو لپاره دغه لوبغاړی ډېر ښه دی، د سپینرانو سره ډېره مرسته کولی سي. که څه هم سریلانکا داسې نوموتي فاسټ بالران نه لري، د دوی تکیه هم یوازې په سرنګا او یو بل لوبغاړی دی. خو د دوی په پرتله د افغانستان سره هم ډېر زبردست سپینران سره لکه مجیب نبی راشد چې د نړۍ نمبر 1 لوبغاړی دی. نو د دوی په پرتله به افغان لوبغاړي هم ښه لوبه ترسره کړي او د افغانستان بیټینګ هم د تیر په څیر باندې یو څه قوي سوی دی په دې هیله چې ښه لوبې ترسره کړي. د سریلانکا د ګټې فیصدي ځکه زیاته ده چې دوی مخکې 3 لوبې ګټلې دي او افغانستان یوه لوبه ګټلې ده. خو دغه لوبې به یک طرفه نه وي، دا به ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره سي. د افغانستان سره هم اوس ډېر قوي بیټسمینان شته، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتی او حشمت الله شهیدي کپتان په خپله هم ډېر زبردسته بیټسمین دی، ډېر ښه لوبېږي. نو دغه لوبې به ډېرې په زړه پورې پالکلي لوبغالي کې ترسره کېږي. د راتلونکي جمعې په ورځ لومړۍ لوبه ترسره کېږي. ستاسو سره په ګډه انتظار کوو. که مو دا ویډیو خوښه سوي در سره لایک یې کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.